بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. عزتمند مسلمانانو ورونو او خویندو، امید لرم چې تاسو به روغ جوړ بیئ او خوشحال بیئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا دا سوال دی چې تاسو چرته هم یئ، الله رب العزت مو همیشه د پاره روغ جوړ خوشحال و بد ساته. آمین. عزتمندو، نن د یوې نوې او خاص وظیفې سره زه ستاسو مخکې حاضر یم. نن درته زما عزتمندو د عرفې د ورځې یوه داسې خاص او داسې عالی شانه او عظیم الشانه وظیفه او عمل بیانوم. دا وظیفه او دا عمل به تاسو چرته هم په ژوند کې نه وي کړي. دا عظیم الشانه وظیفه ده چې دا د ستاسو ناممکنه حاجتونو پوره کېدو دپاره او د ناممکنه مقاصدو او خواهشاتو کې د کامیابېدو دپاره دا ډېر د برکاتو والا عمل دی. لہذا زما عزتمندو، په نهمه ذوالحجه یعنی د یوم عرفې په ورځ باندې دا مختصر عمل چې ډېر د برکتونو او د اثراتو نه ډک عمل دی، دا عمل د ستاسو ژوند لره بدلونکی عمل دی. زما عزتمندو، دا خاص موقع په کال کې صرف یو ځل په مونږ باندې راځي چې دا موقع زمونږ نه ضایع نشي او ډېر په سکون سره او ډېر په عاجزۍ سره مونږ دا عمل وکړو. انشاءالله تعالی الله جل شانه به زمونږ ژوند بدل کی او زمونږ په ژوند کې به ډېر عظیم الشان بدلون راولي. پکار دی چې دا عمل تاسو مکمل توجه سره واورئ او بیا د عرفې په ورځ باندې دا عمل وکئ او خپل ژوند بدل کئ. زما عزتمندو، د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ټولو ناظرینو سامعینو په خدمت کې دا درخواست دی چې تاسو هسې هم ویډیو ګورئ. په اول ځل باندې مو زما د دې چینل وزټ کړي وي او دا چینل مو لا تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي، نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلۍ والا نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ آل کړئ د دې دپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاویږي. ځکه چې زما عزتمندو، په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسم مستند وظایف راوړم. هغه مستند وظایف چې ما له خپلو استادانو د هغې اجازت را کړی دی. د دې نه علاوه زما عزتمندو، که چېرې ستاسو تعویضونه پکار وي، ستاسو نقوش پکار وي، نو ما سره زما په واټساپ نمبر باندې تاسو رابطه کولی شئ. زما عزتمندو، زما د حوصله افزایي دپاره ویډیو ضرور لایک کړئ او لاندې کمنټ کې تاسو ماشاءالله، سبحان الله، جزاک الله یا د دې په شانتې نور ښکلي ښکلي الفاظ تاسو منشن کړئ او ولیکئ، دې دپاره چې ما له حوصله افزایي ملاویږي او نور ډېر ښکلي ښکلي وظایف زه تاسو ته په دې چینل کې راوړم. زما عزتمندو، که چېرې تاسو د عرفې په دې ورځ باندې د عظیم الشانه وظیفه او عمل کول غواړئ، نو ویډیو اخره پورې وګورئ او سکپ کوئ یې مه. عزتمندو، د عرفې د ورځې ډېر بې پناه برکات دي او ډېر د قبولیت والا ورځ ده او هم په دې ورځ حجاج کرام میدان عرفات کې حاضري کوي. هم د دې د وجې ورته یوم عرفه ویل کېږي او د الله جل شانه نه حاجیان دعاګانې غواړي، ذکر اذکار کوي او د الله جل شانه په یادو کې خپل وخت تیروي. الله تعالی په دې ورځ باندې دعاګانې قبلې، مشکلات او پریشانۍ اسانۍ. لہذا زما عزتمندو، چې مونږ هم په دې ورځ باندې دعاګانې وغواړو، عبادت وکړو او د الله جل شانه بندګي وکړو. او هم دې سره دا خصوصیت هم دی چې انسان په دې ورځ باندې روژه ونیسي او د روژې خاص اهتمام دا انسان وکړي، نو د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د حدیث مبارک مفهوم دی چې انسان ته الله جل شانه تیر شوي د یو کال ګناهونه معاف کوي. یعنی کوم انسان چې د عرفې روژه ونیوله، الله جل شانه دته د تیر شوي کال
ټول کال ګناهونه معاف کوي او د ټولو ګناهونو کفاره سبب ګرځيږي. لہذا چې مونږ او تاسو ډېر په اهتمام سره د عرفه د ورځې روزه ونیسو نو د عظیم الشان انعام مونږ ته ملاويږي. لہذا چې مونږ په دې ورځو کې د تلاوتونو د نفلونو د ذکر اذکار او د عبادت خصوصي طور د دې اهتمام وکړو او بیا د تاسو په ژوند کې چې سم قسمه حاجتونه دي څه قسمه رکاوټونه دي بندشونه دي او مشکلات دي د دینه د نجات لپاره کچره تاسو نجات غواړئ او خپل حاجتونه پورا کول غواړئ نو دا خاص عمل او د لاجواب عمل دغه رنګي زما عزتمندو د رشتې د لپاره د کاروبار د لپاره هم دا وظیفه تاسو کولی شئ. و زما عزتمندو راځو وظیفې طرف ته مکمل ترتیب او طریقې کار ز تاسو ته بیانو. طریقې دا زما عزتمندو چې د عرفه پرز باندې کنن دا عمل کول شي که د جمعې پرز باندې دا عمل کول شي د ماسپخین او د مازیګر مسترمنځ به تاسو دا عمل کوئ. زما عزتمندو ډېر مختصر عمل د صرف 2 رکعاته نفل کول دي. په کومه طریقه چې زه تاسو ته بیانوم په دې طریقه باندې تاسو 2 رکعاته نفل وکړئ. کله چې زما عزتمندو تاسو اراده وشي د ماسپخین نواله مازیګر ترمنځ به تاسو دا عمل کوئ. د ټولو نه مخکې به صحیح طریقې سره او 10 شردام وکړئ او بیا به 2 رکعاته نفل نیت وتړئ. نیت مې وکړو د زړه اخلاص او 2 رکعاته نفل مز ادا کوم په دې حاضر وخت حاصل تعالی را محمد کعبه شریفه په طرف کو الله اکبر بیا به سبحانك اللهم وای بیا ورپسې الحمدلله رب العالمین وای. کله چې ولد ضالین امین موه نو لومبني رکعات کې به یول زلبتا سو قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون یعنی سورۃ الکافرون ولولای. دغه رنګ بیا به دویم رکعات کې کله چې تاسو الحمدلله رب العالمین ولضالین امین ولست نو بیا به یول زل قل هو الله احد یعنی سورۃ الاخلاص به ولولای. د دین پس به زما عزتمندو تاسو خپل نفل مکمل کړئ او سلام به وګرځئ. بیا په خپل ځای باندې کینئ چې سره به خبرې نه کوئ. بیا د سورۃ الضحى د آیات کریمه ده واما بنعمت ربک فحدث واما بنعمت ربک فحدث دا به 313 مرتبه 314 پیره به تاسو وایي. کله چې مدوي نو بیا به د دعا لپاره لاس پورته کړئ. د الله جل شانه نه به دعاګانې وغواړئ د خپل حاجتونو د پوره کېدو لپاره د مشکلات او د پریشانو نه د وتلو لپاره به د الله جل شانه نه دعاګانې وغواړئ. ان شاء الله تعالی کریم رب د تاسو د تمام مسائل حل وګرځوي. عزتمند امید لرم چې دا ویډیو د وظیفو مډیر زیاته خوښ شي وي. که ویډیو مو خوښ شي وي ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرائب کړئ. ملاویږم به تاسو سره بل ویډیو کې بل وظیفې سره تر وخت پورې مال اجازه راکړئ. د لوی الله په امان.